وسلوالو کسانو 15 پاکستانی پوځیان هلاک کړل. سلام، پوره جزئیات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. د پاکستان د کراچۍ ښار په محمود آباد ګیټ سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر موټر چاودنه شوې. د لومړنیو راپورونو له مخې یاده پیښه د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د پوځیانو پر یو موټر شوې چې ګڼ تلفات هم لري. سرچینې وایي تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. دغه راز وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې 2 پاکستانی پوځیان هلاک کړي دي. دا پیښه نن ماښام د خیبر پښتونخوا د باري سیمې په جان خان کلي کې د پاکستان پر اف سی ځواکونو شوې ده. سرچینې وایي چې په دې پیښه کې د 2 پوځیانو د هلاک کېدو ترڅنګ یو بل مرګونی ټپي دی. که څه هم تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو هلته د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډیر وخت او دا ډول بریدونه ترسره کوي. دغه راز یو بل خبر له مخې بلوچ بیلتون پالې ډلې کیچ ولسوالۍ کې 15 پاکستانی پوځیان هلاک کړي. یادې ډلې د بلوچستان په کیچ ولسوالۍ کې پر پاکستانی پوځیانو برید کړی چې په ترڅ کې 15 پوځیان هلاک شوي او 3 نور مرګوني ټپیان دي. د یادولې ده چې ویانجین بلوچ ویلي چې د دوی ملګري کمین کې ناستو چې د پاکستان پوځیانو د ګزمې موټر پرې راغلی او دوی له خونړي برید سره مخ شول. پوځ هم یاد برید مني، خو د تلفاتو شمېر یې کم ښیي. په دې وروستیو کې پر پاکستان پوځیانو مرګونه بریدونه ډیر شوي او هره ورځ یې بې شمېره پوځیان هلاکیږي.